د اخلاقیات متعلق رسول الله مبارک ډېر خبرې کړې وي. په معاشره کې د اخلاقیات او د حقوق ډېر کمې وي. هر څوک د بل حق ته خوشاليږي او هر څوک په اخلاقیاتو کې ډېر کمزوري. نو پهلانې سیس د انسان لپاره دا ده چې د خپل اخلاقیات خسته کی د خلق حقوق پیژني او معاشره کې د ژوندۍ تیرولو طریقه زده کی چې د خلکو سره په څنګه سلوک کې خپلوانو سره د رشتہ دارانو سره. نن زموږ په میانس کې د نفرتونو یو دیوالونه ولاړ دي. د نفرتونو دیوالونه ولاړم د دې په بنیاد باندې دي چې د یو بل حقوق پامال کو، رور د رور حق پامال کوي، پلار د زوی حق پامال کوي، زوی د پلار حق پامال کوي، دغه سينور رشتہ داران واخله. هر څوک د نفرتونو د یو دیوال په میانس کې گیر دي. وجه دغه ده چې کله مخبل حق صاحب حق ته وسپارلو بس زمونږ په میانس کې بنه اختلافي، نه به زمونږ په میانس کې جګړه، نه به زمونږ په میانس کې نفرتي. خو موږ خپل حق صاحب حق ته سپارو. رسول الله مبارک د هر چا د حق ذکر کړی دی. د گاونډي د حق خپل بیان کړی دی، د غلام د حق خپل بیان کړی دی، د نوکر د حق خپل بیان کړی دی، د خور د حق خپل بیان کړی، د ورور د حق خپل بیان کړی. د هر چا حقوق رسول الله مبارک جدا جدا بیان کړی دي. موږ دا یو حق نه پیژنو. نو چې کله رانه حقوق ضایع شي د خلکو، نو اختلاف زمونږ په مینس کې راوچت شي، نفرت زمونږ په مینس کې راوچت شي، بیا درېمګړی زمونږ په مینس کې شیطانت کوي. د هغې په وجه باندې زمونږ نفرت نورم سیوا کېږي. ظاهره خبره ده عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د مسلمان لپاره نمونه ده. د حقوق زده کی په معاشره کې د زندګۍ تیرولو چل دې زده کی. نو بیا په مینس کې نفرتونه جګړې ناراضي، په مینس کې بیا وینه تو یول ناراضي، په یو پټ سمکه باندې بیا د یو بل سره په کلونو دشمنیان ناراضي. کله چې یو ورور د بل ورور حق سلب نکي، کله چې پلار د زوی حق سلب نکي، کله چې ورور د خپل زوی حق سلب نکي، ورور د پلار حق سلب نکي، نو دغه بیا په دغه ټیم کې د هر یو کس حقوق واضح وي، د هیڅ په میانس کې هم اختلاف نه وي. خو کله چې په حقوقو کې کمزورواله راشي، نو ظاهره خبره ده چې بیا د هغې نه ټولې معاملې ګډوډېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې زیات تر د حقوق ذکر وکړو.